د اتوار پر ورځ د صوابۍ په ډوډیر کلي کې د نیزهبازۍ سیالۍ وشوې. په دې سیالیو کې د خیبر پښتونخوا 3 او د پنجاب څخه راغلي 10 ډلو برخه واخیسته. د صوابۍ کرنل شیرخان کلي اوسیدونکي او د نیزهبازۍ د سیالۍ تابعه کوونکې ډلې کمالزی کلب غړي سید مبشر حسین وویل چې د نورو هدفونو ترڅنګ د امن غږ خورول هم د دوی هدف دی. نن سبا چونکې زمونږ په علاقه باندې د دهشتګردۍ یو ډېر خراب لهر تیر شوی دی. زمونږ خواهش دا دی چې دلته د خپل عوام له هم مونږ داسې یو انټرټینمنټ ورکو. مونږ د تیر ډېر وخت نه لګیا یو او نیزهبازۍ کوو. زه د 2001 نه نیزهبازۍ کوم. پنجاب ته بتلم راتلم. دا په لومړني ځل باندې مونږ چې دینو ما او زما د مرګري عمر خان او نور زمونږ مرګري دا مونږ ارینجمنټ هم د یاد کلي یو ځوان لوبغاړی 18 کلن سید ثابت علي وایي چې د 14 کالو د عمر څخه د نیزهبازۍ لوبه کوي. هسې خو 8 کاله شو چې رایډینګ مې شروع کړل. 4 کاله شو چې مختلف ځایونو کې ځغلم. اصل کې جول یاره پکې جی بالکل غورځیدل پکې مې دغه پکې مې او چې یو سر د شو کې نو بیا دا غینه سړی یاره نشي کولی او رایډینګ سره زموږ لګنه جنګ کې زړه مضبوط شوی دی. 15 کاله مې اول رایډینګ کړل ډیر زیات مختلف سټیجونه به راغلي غورځیدل هم خوښ شوی ډیر زیات. ډوډیر کلي عمر خان یوسفزی وایي چې په صوابۍ کې په لومړي ځل نیزهبازۍ کلتوري لوبې دې سیالیو ته ډیر خوشاله دی او غواړي چې خیبر پښتونخوا کې دا ډول کلتوري لوبو ته وده ورکول لپاره حکومت راوړاندې شي. او د اسونو سره ډیر د وړکوالي نه زما شوق او ویش کاله زما ایج د خو ما ټول عمر د اسونو لورکو اول ځل باندې مال الله د دې سلا راکړه چې زما په خپل کلی باندې دا میله اورګنایز کړه. سید مبشر حسین شاه زما د کمالزی کلب نور مرګرو کو مکسر د سیالیو مشر میلمه او د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر مشال ریډیو ته وویل چې د کلتوري لوبو لپاره بودیجه جلا کړي او ډیر زربا په صوابۍ کې د کلتوري لوبو د سیالیو تابعه کوي. موږ دلته چې نو یو پروګرام جوړ کړی دی چې هغه کې یو 20 لک روپۍ هغه موږ یې خېدي نو په هغه کې موږ مخ شوا کبډي شوا نور مکامله به شوي هغه ټول غلبه کوو او اوس په دې 15-20 دن کې ان شاء الله هغه موږ شروع کوو ان شاء الله تعالی. د پښتنو کلتوري لوبې لکه موخه کبډي غیږ او دا شان نورې لوبې د مخکې په پرتله ډېرې کمې شوي دي خو پښتون ولس د نامنۍ د څپو باوجود د خپل کلتور ژوندي ساتلو لپاره په خپل سر هلې ځلې کوي. ځلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور.